ډیر کم داسې لیډران وي چې هغه خلک د مینیپولیشن یعنی د چالبازۍ په ځای د خپل عمل نه متاثره کوي. خدای دې کړي ادارې وي یا افراد وي خو انسپایرینګ پرسنالټیز په یو انداز سره سوچ کوي، عمل کوي او خبرې اترې کوي. ولې عام خلک داسې نه کوي؟ شعوري او لاشعوري طور دواړو باندې دا لیډران په یو فطري انداز باندې چلیږي او دغه انداز ته مونږه ګولډن سرکل یعنی سنهري دایره وایو. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګولډن سرکل یعنی سنهري دایره. ډیر کم داسې لیډران وي چې هغه خلک د مینیپولیشن یعنی د چالبازۍ په ځای د خپل عمل نه متاثره کوي. خدای دې کړي ادارې وي یا افراد وي خو انسپایرینګ پرسنالټیز په یو انداز سره سوچ کوي، عمل کوي او خبرې اترې کوي. ولې عام خلک داسې نه کوي؟ شعوري او لاشعوري طور دواړو باندې دا لیډران په یو فطري انداز باندې چلیږي او دغه انداز ته مونږه ګولډن سرکل یعنی سنهري دایره وایو. او د دې نه دا مفروضه هم ثابتېږي چې الله رب العزت په دې کائنات کې په هر یو څیز کې یو ترتیب ایښی دی. لکه مثلا د ونو په پاڼو کې او تر دې حده پورې چې د واورې په لیرز کې هم الله رب العزت یو ترتیب ایښی دی. او د دې ګولډن سرکل نه دا خبره ثابتېږي چې کله هم مونږ یو کار شروع کوو نو پکار ده چې مونږ ته پته وي چې دا کار مونږ ولې شروع کوو. نو هله به د دې کار نه مونږ ته ډېرې زیاتې فایدې حاصلېږي او مونږ به انشاءالله العظیم په دې کې بیا کامیابېږو. او د دې نه مونږ ته دا خبره هم واضحېږي چې ولې ایپل کمپیوټر کمپنۍ مختلف قسمه انوویشنز وکړو او کله پکې هم نه ناکامه شوې. او د دې دایرې نه مونږ ته دا خبره هم واضحېږي چې ولې ډېرو خلکو د ډاکټر مارټن لوتر کینګ جونیئر د تحریک چا چې په خپل تحریک او موومنټ سره پوره یو قوم بدل کړی و. او د دې نه مونږ ته دا پته هم لګېږي چې ولې جان اف کینیډي د مرګ نه وروستو د هغه پیروکارو د هغه مقصد برابر کړ. او د دې ګولډن سرکل نه مونږ ته دا پته هم لګي چې خلک ولې عوام د چالبازۍ او د مینیپولیشن په ځای باندې د خپل عمل او کردار نه متاثره کوي. نو راځئ چې د مثال په توګه باندې د ایپل کمپنۍ د مارکیټینګ د میسج جایزه واخلو. خو که چېرې دا پیغام د یو بلې عامې کمپنۍ وي نو هغه بیا داسې وي مونږ د اعلی پایې کمپیوټر جوړو او د دې کمپیوټر ډیزاین ډېر ښایسته دی او په استعمال کې دا کمپیوټر ډېرې اسانې دي. نو آیا تاسو به زمونږ نه کمپیوټر اخلئ؟ خو که چېرې د مارکیټینګ دا پیغام د ایپل کمپیوټر وي نو هغه به بیا داسې وي. یعنې ایپل کمپیوټر خپل پیغام د مقصد یعنې د وای نه شروع کوي. مونږ چې سم کو نو زمونږ په هغې باندې 100% یقین وي او د دې په ذریعې سره مونږ په معاشره کې جمود ختمو او مونږ په مختلف انداز کې سوچ کولو باندې یقین ساتو او مونږ خپل پروډکټس ډېر ښایسته ډیزاین کوو او په استعمال کې هم ساده جوړو چې د معاشرې نه جمود ختم کو او مونږ ډېر اعلی قسم کمپیوټر جوړو. تاسو به اخلئ؟ دا بالکل یو مختلف پیغام دی او په دې پیغام کې ایپل کمپنۍ خپل ویژن او مقصد واضحوي. کله چې داسې قسمه پیغام سړی واوري نو هغه کسټمر بیا د ایپل پروډکټس لپاره بېقراره وي. خو که تاسو سوچ وکړئ په دې کې نور هېڅ نشته دی، صرف ترتیب پکې الټه دی. یعنې دوی اول خپل مقصد بیان کړی دی او وروسته یې نور څیزونه بیان کړي دي او هغه لومبي پیغام کې هغې خپل خصوصیات، فواید او دا بیان کړي دي او مقصد یې پکې د سره اړو هېر کړی دی. اصل مسله دا ده چې ادارې او کمپنیانې ټول زور په خپل خصوصیات او په بینیفټس باندې اچي او خپل مقصد بالکل نه بیانوي او د دغه خصوصیاتو او د بینیفټس په بنیاد باندې د دې ثابتولو کوشش کوي چې زمونږه پروډکټس او سروسز د نورو نه ډېر ښه دي. مطلب د خبرې دا شو چې کمپنیانې او ادارې د خپل پروډکټس او د سروسز په خصوصیاتو او په بینیفټس په ذریعې سره خپل څیزونه په خلکو خرڅوي. ولې کسټمر د دغه خصوصیاتو او بینیفټس نه متاثره کیږي؟ د دې خبرې نه متاثره کیږي چې دوی دا کار ولې کوي او دا هغه څیز دی چې د کومې باره کې سایمن سینیک وایي چې دوی آوټساید ان کمیونیکیشن کوي، یعنې د بهر نه دننه اړخ ته کمیونیکیشن کوي. خو کله چې یو انسان د دننه نه بهر یعنې انساید آوټ کمیونیکیشن کوي، یعنې د زړه نه خبره کوي چې کوم د مقصد دی، نیت دی او ویژن دی، نو هله بیا ګاهک او کلاینټ د هغه نه متاثره کیږي او د دې څیزونه په شوق سره اخلي او د کسټمر او د کلاینټس په ذهن کې دا خبره راځي چې زه دا پروډکټس د دې کمپنۍ یا د ادارې دا سروسز ولې واخلم
کله چې د هغه ولې او ستاسو د ادارې او کمپنۍ ولې یعنی وای میچ کی نو اله به هغه انسپایر شي او تاسو پروډکټس او سرویسز به اخلي. خو چې تاسو وګورئ نو ټولې کمپنیانې او ادارې د مارکیټ نه یو شانتي ټیلنټ، یو شانتي پروموشنز، یو شانتي آیډیاز او یو شانتي ریسورسز اخلي او استعمالي. او همدغه شانتي د ټولو ادارو او کمپنیانو منیجر ایگزیکټیوز کوالیفیکیشن او تجربه هم تقریبا یو شانتي وي. خو بیا ولې بعضی ادارې او کمپنیانې غیر معمولی متاثر کن وي او بعضی بالکل اثر نه لري. د دې همدغه وجه ده کومې کمپنیانې او ادارې چې کله شروعات د خپل مقصد یعنی د وای نه کوي نو ضرور خبره ده چې هغه به متاثر کن وي، او چې کم خلک د بینیفیټس او د خصوصیاتو نه کوي نو هغه به هیڅکله متاثر کن نه وي. او د کومو کمپنیانو او ادارو چې مقصد او ویژن واضح وي نو کسټمر نه صرف د هغې نه انسپایر شي بلکې دا کسټمر او دغه ملازمین د هغې لایل کسټمر او لایل ملازمین او امپلایز جوړ شي. د مثال په توګه باندې که مونږ د ملپیک برانډ وګورو نو هر یو برانډ دا دعوه کوي چې زمونږ دا ملپیک ښه دی او په دې کې دا خصوصیات شامل دي. نو کسټمرز او کلاینټس کنفیوز وي چې کوم یو ښه دی. نو کسټمر او کلاینټ ځکه کنفیوز وي چې دا ټول خلک مارکیټینګ او پروموشن د خصوصیاتو او د فوایدو په بنیاد باندې کوي، د خپل مقصد او د ویژن په بنیاد نه کوي. او همدغه وجه ده چې دغه کمپنیانې اونر روزانه د دې چیلنج سره مخامخ وي چې څنګه موږ د خپله کمپنۍ د دې بلې کمپنۍ نه وړاندې بوځو. خو بله رخته چې کومې کمپنیانې د خپل ویژن او د مقصد مطابق چلیږي نو هغې خپل ځان نورو سره نه کمپیر کوي بلکې روزانه چې راځي نو خپل ځان د خپل مقصد سره کمپیر کوي چې ما په خپل مقصد کې څونه اچیومنټ وکړو او څونه راته پاتې دی. او بیا دغه کمپنیانې د کسټمر اټریکټ کولو دپاره خپل صفت نه بیانوي. اوس کو یو کمپنۍ دا خبره کوي چې زمونږه پروډکټس های کوالټي دي او ډېر زیات بهتر دي نو د بهترۍ د تصور باره کې زمونږ په ذهن کې یو سوال راځي چې په کوم بنیاد تاسو بهتر یې. نو سایمن سینک مثال ورکوي چې تاسو دپاره فراري ګاډی ښه دی او که نه هونډا اوډیسي مینی وین ښه دی. د دې سوال د جواب انحصار په دې نقطه باندې دی چې تاسو ته دا ګاډی څه دپاره پکار دی. لکه مثلا که ستاسو فیملی شپږ کسان وي نو بیا خو په فراري کې نه راځي نو لازمي خبره ده چې تاسو لپاره به هونډا اوډیسي مینی وین ښه وي. خو که چېرې تاسو په یو مالداره کورنۍ کې واده کول غواړئ او هغې متاثره کې نو ډیفینټلی تاسو لپاره فراري ښه وي. نو د دې نه دا خبره ثابته شوله چې د انسان مقصد څه دی نو د هغې مقصد په بنیاد باندې یو څیز ښه او بل څیز لر کیدی شي. نو د دې نه دا خبره ثابته شوه چې کله هم یو کسټمر یو څیز یعنې پروډکټ اخلي نو لومبې هغه خپل مقصد ته ګوري چې د کوم مقصد دپاره زه دا اخلم او دا څیز د کوم مقصد دپاره جوړ شوی دی. او په دې کې شک نشته چې د معیار او د خصوصیت اهمیت ډیر زیات دی. خو ولې دا دوه څیزونه د کسټمر او د امپلای سره د وفادارۍ پیدا کولو دپاره کافي نه دي. دا خصوصیات خو یو سبب دی د کمپنۍ او د کسټمر د ادارې او د امپلایز ترمنځ د تعلقاتو د شروع کولو، خو هغه امپلایز او کسټمر انسپایر کول او لانګ ټرم ریلیشنشپ هغې سره قایمولو دپاره د مقصد او د ویژن واضحه کول انتهایی ضروری دي. Thank you for watching.